په انتظار وجلې کېږي د لږ غوندې دیدن په انتظار وجلې کېږي د مینې لیوني اوس هم په دار وجلې کېږي زبردست ډېر ښه د لږ غوندې دیدن په انتظار وجلې کېږي د مینې لیوني اوس هم په دار وجلې کېږي او کله د مجنون غوندې په کاڼو ویشتې کېږي او کله د مجنون غوندې په کاڼو ویشتې کېږي او کله د فرهاد غوندې په لار وجلې کېږي او نن بیا یې سترګې تورې کړې راووته د کوره شمال صاحب نن بیا یې سترګې تورې کړې راووته د کوره نن بیا به لیوني په دې سینګار وجلې کېږي او کله شاته وګوري ګزار کوي په سترګو او کله شاته وګوري ګزار کوي په سترګو د کلي ټول مین په دې ګزار وجلې کېږي او یو شی دی او کله پښتانه په پېښور کې بې قصوره او کله پښتانه په پېښور کې بې قصوره او کله په کابل کې خوار وزار وجلې کېږي اوس هم د غیرت په نوم ښکاره قتلونه کېږي او اوس هم د غیرت په نوم ښکاره قتلونه کېږي اوس هم پښتنې پېغلې بې شمار وجلې کېږي اخر یو شعر دی او کله د مشتاق غوندې په مینه مین خلک او کله د مشتاق غوندې په مینه مین خلک او خوله چې کړي برسېر به اظهار وجلې کېږي او کله د مشتاق غوندې په مینه مین خلک خوله چې کړي برسېر به اظهار وجلې کېږي صدر صاحب اجازت یو غزل دی مختصر غوندې بېډنګه د پښتو په رواجونو کې راګیره بېډنګه د پښتو په رواجونو کې راګیره یو پیغله د کور په دیوالونو کې راګیره بېډنګه د پښتو په رواجونو کې راګیره یو پیغله د کور په دیوالونو کې راګیره ټوپونه وهي ډېر خو د دې قید وتې نشي ټوپونه وهي ډېر خو د دې قید وتې نشي مرغۍ د ښکاري په دې جالونو کې راګیره او تصویر مې ورله جوړ کړلو سینګار مې ورله وکړو تصویر مې ورله جوړ کړلو سینګار مې ورله وکړو یو ښکلې مې کړه خپل خیالونو کې راګیره او یو شعر دی چې غوښتنې مې چې نن ورله بې شمېره دیدن وکړم غوښتنې مې چې نن ورله بې شمېره دیدن وکړم جینۍ مې کړه په ګرانو تپوسونو کې راګیره غوښتنې مې چې نن ورله بې شمېره دیدن وکړم جینۍ مې کړه په ګرانو تپوسونو کې راګیره او یو پیغله یو شعر دی چې مشتاق صاحب یو پیغله نن د ډېرې مجبورۍ بازار ته لاړه یو پیغله نن د ډېرې مجبورۍ بازار ته لاړه نو شوله د دنیا په نظرونو کې راګیره او نن پته نه د چا په خیال کې ډوبه وه یوازې نن پته نه د چا په خیال کې ډوبه وه یوازې د سیند پر غاړه ناسته وه سوچونو کې راګیره او اخر یو شعر دی چې مشتاقه څه کمال عکسونه وپیل په تار کې مشتاقه څه کمال عکسونه وپیل په تار کې چې کله دې ښایستونه په شعرونو کې راګیره